صفحه نیمه سفارسي څومره دی وسو طاقت دا تلاوت ما پرېږده یو نشم بلای نشم هر څه چې کوم لیر مشه وای یو کلمه نشم بلای توس ما سره وایا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وای انا دي زړه سره بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ښه زه به اوس هغه آیاتونه درته وایم که په تا باندې د یو بل شي نښ او نښانه وکیدای سي هغه دا زه به یو وخت کې ټولو مسلمانانو ته دا دم ورکوم په دې میډیا کې صرف جل وعلا ښه زه دا بعضې آیاتونه وایم ته هم راسره وایه ښه صحیح ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او دا ما یو دم په دې المؤمن دارالحفاظ یوټیوب باندې کې پریښې ده په هغه باندې مې لږ عمل وکړ الله جل وعلا به دې له هر څه نه وساتي او الله جل وعلا به دې حفاظت وکړي ښه مننه کویسه ښه وایه را سره وأوحينا إلى موسى إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون دا یو آیات درته وایم نور دی جسم ته ګوره چې جسم دی په څه شکل در سره کیږي ښه راته متوجه سه دغه دوه آیاتونو ته چې بیا کومه نښه در باندې راځي هغه بیا ځان سره دغه کړه معلومه کړه فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله
سيبتله إن الله إن الله سيبطله سيبتله إن الله مودرقة إن الله الله سيبطله سيبتله إن الله إن الله سيبطله سيبتله إن الله إن الله لا يصلح لا يصلح عمل إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله إن الله لا يصلح لا يصلح عمل المفسدين عمل المفسدين عمل المفسدين عمل المفسدين عمل المفسدين. بس ما شاء الله ما شاء الله. خدای جل وعلا بدي إن شاء الله حفاظته ساتنك او په ټول عمر باندې ما د ادم یوازینی کستی ستاته می دروکړل بل چاته مینه د کړی نه کوم او الله جل وعلا دې تاسو حفاظت وکړي کوشش وکړه په غشانو باندې عمل وکړه او یو دم ما د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼه کې کړی ده فقط اگر واخله په خپل باندې وای آیاتونه او سورتونه می ټول درته خودلې دي او یو ست لوبو باندې چوف کړه هغه ټول آیاتونه ور باندې وای د سخلیت را نږدې کړه تر وو ورځو پورې سکله غسل کوي وو ورځې یا وو واري همدغه عمل وکړه ان شاء الله الرحمن. خدای جل وعلا به مو حفاظت او ساتنه وکړي ښه او کوشش وکړه هغه 15 کارونه وکړه قران کریم م پرېږده خاص هر قسم وی می پرېږده ښه نو دی الله جل وعلا خفقان خو همدغه سويس دی الله جل وعلا رضا بیرته الله به خپل رضا نصیب کوي دا د توبې او د ایمان نه خده الله د توفیق در نصیب کړي ښه تر یوې هفتې پورې په دې ټولو شیانو باندې عمل وکړه ښه دې زړه سره بالکل بالکل. الله مو ملسه الله مو حافظ. تاسو نن ډیره مننه عمر جان ډیره مننه درڅخه چې رپورټ وکړو تاسو ټول نه مننه. دا اوس د مو سره چې خبري وکړلې ته مکه وی یو لحظه اوس احساس دې څه شي د در سره تزرد دراسه مې دې شوی نه ها پروانه بس رب ته یو کړ پروانه کې څومره زاړي رب ته وزاړه او بل اغه دم باندې تر وو ورځو پوری لازمی عمل وکړه ښه تر اغه ورځو تر وو ورځو پوری اغه ضروری درې ورځې دې موکړل پروانه کې خو څومره دې زیات کول الله جل وعلا به چې اوس وایي قاری صاحب دغه خوستا خو دغه ټول آیتونه الته پاکستان د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب باندې تسلال سي نو الته یو دم ده د سحر او د جادو قرآنی علاج دا کوي الله به شفا درکړي کنوي رب جل وعلا به مو وساتي ښه بالکل بد نظر او د سحر او د کوډ او غیره ډیر یو عظیم دغه دم د قرآنی علاج ده ښه زه په خیر الله دې ملسه الله مو وساته خدای مو وساته جزاك الله خالص ولا تعالى په علم او عمر کې برکت واچو الله مو مؤمنان ترې مستفید شو بارک الله الله دې اجر درکړي قاری صاحب الله دې اجر الله دې ته هدایت نصیب کړي الله جل وعلا دې لمغه تاسو ولدي ټول راځي سي جزاك الله دا کله ګوري دوستانو د بد نظر او د جادو و غیره ما ته تر دې پای پوری په خدای قسم دا اسکرین موبایل راته دوه کېدل دوه راته کېدل خو خبره دلته دا ده چې دغه بعضې خبرې زه نه کوم ځکه بیا خو دلته د مو خو یو خو د مسخرې مو بیا زده دي ټوکې او بلاوې بترې مو زده دي او بل بعضې شیان سوي دا باید پټ وساتلی سي نه نو نظر د پاره د سحر او د جادو د دې نه د ساتنې فرض د در باندې ای د الله بندګانو
څونه مؤمنان مسلمانان سیاست دا د دې د قرآني علاج دا نه ده چې کله در باندې وسول ته علاج کوه کله در باندې وسول دا د دې دپاره نه ده د اخري سورتونه وایسته په قرآن کې نور آیاتونه او دم او دعاګانې دي دا وایسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر ویل د څه شي لپاره ویل د دې لپاره ویل چې تر څو له دغه بلا و ردی ځان وساتي او د دې تعلیم یې موږ تاسو ته راکړی تر څو ځان ځینې وساتي موږ څه کوو چې کله داسې حال را باندې راسي بیا دا آیاتونه وایو چې کله دا راته راسي د نبي علیه السلام په لارښوونو عمل کوو نه 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 مخکې له دې نه ځان ورته تیار کړي مخکې له دې دا وایسته الله جل وعلا دې موږ تاسو ټولو حفاظت او ساتنه وکړي جزاک الله قاری صاحب